बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل کې په هراله او ستړي مشي ویم ملګرو په نننی کلاس کې مستاسو د پاره ماډرن او نارمل انګلیش راوړی دی په دې ما تاسو ته مخکې مې یو کلاس جوړ کړی اوس مې درته په یو بل کلاس جوړ کړی دی نو دا به ستاسو د زده کولو دپاره ډیر مهم وي راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو پهلنی سنټنس موږ سره سره I am very tired زه ډیر ستړی یم که موږ چېرته یو کس ته وي چې زه ډېر ستړی یم نو په نارمل انګلیش کې ورته موږ وي I am very tired خو که په ماډرن یعنی په نوي انګلیش کې ورته موږ څه ویلی شو اوس وخت کې چې خلک کم انګلیش وي نو موږ به ورته په انګلیسۍ کې وي I am exhausted زه ډېر ستړی یم یعنی که موږ چېرته یو کس ته وي چې زه ډېر ستړی شوی یم نو موږ ورته په نارمل انګلیش کې ورته ویلی شو I am very tired او په ماډرن کې ورته ویلی شو I am exhausted دواړه سنټنسز ټیک دي خو د I am exhausted چې کومه دی که چېرته تاسو څوک وي چې I am exhausted نو تاسو به چې څه مطلب بلی دا مطلب به تیلی چې مطلب زه ډېر ستړی یم You are so lucky ته ډېر ښه قسمت والی موږ اکثر وی که نه خلکو ته یا یو کس ته موږ وي چې هلکه ته خو ډېر د ښه قسمت والی نو موږ ورته په نارمل انګلیش کې څه وي You are so lucky په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ څه وي اوس وخت کې چې خلک کم انګلیش وایي اوس زمانه ډېره بدله شوې ده اوس په انګلیش کې چې کومه دی هره ورځ یا مطلب په انګلیش کې نوي نوي ټکي روزي نو دا به زموږ او ستاسو د زده کولو دپاره ډېر مهم وي نو موږ به ورته په ماډرن انګلیش کې څه وي You are so jammy یعنی ته د ډېر ښه قسمت والی که موږ چېرته یو کس ته وي چې هلکه ستا قسمت ډېر ښه دی نو موږ ورته داسې ویلی شو You are so lucky You are so jammy خو You are so jammy چې کومه دی دا موږ سره ماډرن دی او You are so lucky دا کوم دی موږ سره نارمل انګلیش دی یعنی په عام وخت کې موږ دا استعمالولی شو I am very hungry زه ډېر وږی یم که موږ چېرته یو کس ته وي چې هلکه زه ډېر وږی یم ما ته لوږه محسوسه شوې ده که نه نو موږ ورته په انګلیش کې ویلی شو په نارمل انګلیش کې I am very hungry یعنی په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ څه وي I am starving یعنی دا ماډرن انګلیش چې کومه دی دا ډېر ښه هم لګي که چېرته تاسو یو ځای ته ورشئ او تاسو ورسره ماډرن انګلیش ووایئ نو هغو به تاسو نه انسپایر کېږي هغو به تاسو نه متاثره کېږي هغو به وایي چې هلکه دې کس له خو ډېر ښه انګلیش ورځي او که چېرته تاسو ته څوک ماډرن انګلیش وایي د دې زده کول د دې لپاره مهم دي که چېرته تاسو ته څوک ماډرن انګلیش کې خبرې کوي نو چې تاسو بیا په هغې باندې هم پوهیږئ یعنی که ته چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه وږی شوی یم روټۍ خورم نو تاسو ورته په نارمل انګلیش کې ویلی شئ I am very hungry او په ماډرن انګلیش کې ورته ویلی شئ I am starving دواړه ټیک دي خو I am starving چې کومه دی دا د I am very hungry نه لږ ښه لګي یعنې که چېرته تاسو دا چاته ووایئ نو هغو به تاسو نه انسپایر کېږي I visit my home town very rarely زه خپل کلي ته ډېر کم ځمه که موږ چېرته یو کس وي چې هلکه زه خو خپل کلي ته ډېر کم ځم یعنې مطلب چېرته په کال کې یو ځل لاړ شم اختر کې یا لاړ شم که نه موږ وایي که نه په پښتو کې دغه رنګي نو موږ به په نارمل انګلیش کې به موږ څه وایي I visit my home town very rarely مطلب چې موږ وایي ډېر کم یعنې ډېر زیات کم نو په ماډرن انګلیش کې به موږ ورته څه وایي I visit my home town once in a blue moon یعنې زه خپل کلي ته ډېر کم ځمه که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه خپل کلي ته ډېر کم ځمه که تاسو ورته یو بل ځای یادوئ نو بیا د هوم ټاون په ځای باندې هغه ټکي دغه کوئ نو بیا ورته تاسو په نارمل انګلیش کې وایي I visit my home town very rarely که بل ځای نو تاسو ورته وایئ چې مطلب هوم ټاون په ځای هغه استعمالوئ او که په ماډرن انګلیش کې ورته تاسو وایئ نو تاسو ورته وایئ I visit my home town once in a blue moon بل چې کوم موږ سنټنس را سره I like you a lot زه تا ډېر خوښومه که موږ چېرته یو کس وي چې هلکه زه تا ډېر خوښومه یعنې زه تا سره ډېره مینه کومه نو موږ ورته په انګلیش کې ویلی شو I like you a lot نو موږ ورته په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ څه وایي I am so into you یعنې که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه تا ډېر خوښومه نو موږ ورته په دوه قسمه سنټنسز کې ویلی شو I like you a lot خو I like you a lot چې کومه دی دا تاسو ته ما مخکې مې ویلې چې دا موږ سره نارمل انګلیش دی I am so into you که چېرته تاسو څوک وي چې I am so into you نو د دې مطلب به دا وي هغه کس به تاسو ته وي یعنې چې زه تا ډېر خوښوم زه تا سره ډېره مینه کوم I am fit and healthy زه روغ رمټ یم که موږ چېرته یو کس ته وي چې هلکه زه روغ رمټ یم نو موږ به ورته په نارمل انګلیش کې وي I am fit and healthy په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ څه وي I am fit as a fiddle یعنې زه روغ رمټ یم په ماډرن انګلیش کې ورته موږ وایي I am fit as a fiddle یعنې دا ډېر ښه لګي
کو چېرته ته یو کس ته وایي چې هلکه زه ټیک ټاک یم نو موږ له نه دي په کار چې موږ ورته وایو آی ایم فټ اینډ هیلدي. تاسو ورته داسې ویلی شئ په ماډرن انګلیش کې آی ایم فټ ایز ا فیډل. دې سره به ستاسو انګلیش چې کوم تاسو وایي نو دا ډېر ښه لګي او تاسو نه به خلک هم انسپایر کېږي. ما تاسو ته مخکې هم ویلي. ټیکسټ می وین یو ګیټ فری. ما ته پیغام راولېږه چې کله اوزګار شوي. موږ اکثر وایي که نه په پښتو کې چې هلکه ما ته میسیج وکړه یا ما ته ټیکسټ وکړه که نه یا ما ته پیغام راولېږه چې کله ته اوزګار شي کله در سره ټیم میلاو شي. نو په نارمل انګلیش کې ورته موږ څه وایي ټیکسټ می وین یو ګیټ فری. ها په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ څه وایي هیټ می اپ وین یو ګیټ فری. یعنی کوم موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه کله اوزګار شي نو ما ته پیغام راولېږه. نو په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي هیټ می اپ وین یو ګیټ فری. یعنی دا څومره زبردست لګي دا سنټنس ټیکسټ می وین یو ګیټ فری. دا مطلب دومره ښه نه لګي څومره چې هیټ می اپ وین یو ګیټ فری. نو تاسو دغه رنګې دا زده کوئ او دا تاسو په روزانه چې تاسو کومې خبرې کوئ نو دا سنټنسز تاسو استعمالوئ. دې سره به ستاسو چې د انګلیش کومه فلوینسي ده دا به ډېره زبردسته شي. آی ایم ویری بیزي. زه ډېر مصروف یم. یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه ډېر مصروف یم یا زه ډېر نوزګاره یم نو موږ ورته په نارمل انګلیش کې سمپل څه وایي آی ایم ویری بیزي. خو په ماډرن انګلیش کې ورته موږ څه وایي نن وخت کې چې کم ورډز استعمالوي کم سنټنسز استعمالوي نو هغه دی موږ سره آی ایم سویمپډ. یعنی زه ډېر مصروف یم زه ډېر نوزګاره یم. که ته چېرته یو کس ته وایي چې زه ډېر مصروف یم نوزګاره یم نو ته به ورته په انګلیش کې څه وایې په ماډرن انګلیش کې آی ایم سویمپډ. یعنی که چېرته تاسو دا سنټنسز زده کړه نو زه تاسو له دا یقین در کوم چې تاسو به یو ښه انګلیش ویلی شئ. دواړه زده کوئ نو انشاءالله بیا به تاسو ته په انګلیسۍ ویلو کې هېڅ قسمه مسله هم نه وي. زه ځکه په دې څیزونو باندې ډېر زور راوړم که چېرته تاسو ته څوک وایي چې آی ایم سویمپډ نو تاسو به بیا په دې باندې نه پوهیږئ. نو ځکه زه تاسو ته کوشش کوم چې دا تاسو ته زده کړم چې تاسو هم د نورو خلکو په رنګې ښه انګلیسي ویلی شئ. هی از لیزي. هغه لټ دی. موږ وایي که نه لکه دا کس ډېر لټ دی د کار مار نه دی. که موږ چېرته یو کس یادو چې دا کار وغیره نشي کولی لټ دی یا ډېر سست دی نو موږ په انګلیش کې څه وایي هی از لیزي. خو په ماډرن انګلیش کې به موږ څه وایي په ماډرن انګلیش کې به موږ وایي هی از کاوچ پوټیټو. هغه ډېر لټ دی. یعنی که تاسو چېرته یو کس یادوئ چې دا ډېر ناراسته دی ډېر سست دی د کار مار نه دی نو تاسو په نارمل انګلیش کې ویلی شئ هی از لیزي. خو که چېرته تاسو وغواړئ چې دا زه په ماډرن انګلیش کې ویم یو ښایسته طریقې سره ویم نو دا به تاسو بیا څنګه وایي هی از کاوچ پوټیټو. یعنی هغه لټ دی. نو دا تاسو د انګلیسۍ د پروموټ کولو دپاره امپروو کولو دپاره دا ستاسو د ډېر مهم دي. بس زه تاسو ته په دې باندې ما ډېر زور راوړو او بیا هم زه تاسو یم چې دا تاسو خامخا زده کوئ. بل چې کوم سنټنس موږ سره اثر دی دا دی موږ سره آر یو میډ. آیا ته لیونی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې آیا ته لیونی کو څنګه موږ وایي که نه په پښتو کې نو موږ به په انګلیش کې وایي په نارمل انګلیش کې آر یو میډ. نو په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ څه وایي په نارمل کې ورته موږ وایي آر یو میډ آیا ته لیونی. خو په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ داسې نه وایي. په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي آر یو آوټ اف مایند. آیا ته لیونی یعنی دماغ دې کار نه کوي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. دا انګلیش زه ستاسو دپاره ځکه راوړم چې تاسو ته خو ما په نارمل انګلیش باندې ډېر زیات کلاسونه راوړي. اوس چې تاسو اوس وخت کې ماډرن انګلیش خو زده کوئ نو بیا به ستاسو انګلیسي چې کومه دی دې سره به ډېره امپروو شي. یعنې چونکې نن سبا چې خلکو ګوري هغو د قصده هم ماډرن انګلیش استعمالوي او هغو دې دپاره استعمالوي چې زمونږ چې را کم انګلیش دی په دې باندې څوک پوه نه شي یا مطلب خلک دا ووایي چې مطلب دا ډېر زیات تکړه دي. دا په انګلیش کې مخکې یو دور تېر شوی دی میټافیزیکل فورټس به ورته ویلي. هغه داسې شاعرانو چې هغو به په خپله شاعرۍ کې سخت ټکي استعمالول نو د هغې د وجې نه څه کار وشو هغو به دا ویلی چې مطلب موږ دا سخت ټکي ځکه استعمالو یعنې چې خلک د موږ نه انسپایر شي هغو د موږ نه متاثره شي هغو ووایي چې مطلب دا خو ډېر زیات تکړه دي. نو اوس وخت کې هم تاسو به ډېر خلک داسې لیدلی چې هغو سخت ټکي استعمالوي نو دا زده کول ډېر مهم دي. ملګرو انشاءالله که چېرته ستاسو دا کلاسونه خوښیږي نو زه به تاسو ته په دې باندې را روان وخت کې نور کلاسونه هم راوړم. دا د انګلیسۍ د زده کولو دپاره
درته مې لس ځله وویلې چې دا ډېر زیات مهم دي. نو که چېرته تاسو دا مهم انګلیش زده کول غواړئ ما ته بالکل کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ، زه به ستاسو دپاره کلاسونه راوړم. انګلیسي خو الحمدلله موږ ته راځي، خو موږ کوشش کوو چې ستاسو دپاره هم هغه سنټنسز راوړو کم په نړۍ کې چې خلک کم انګلیسي وایي چې هغه تاسو هم زده کوئ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو، اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د ځان هم خپل ځان هم ډېر یاد ساتئ. د الله په امان.